السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، د افغان تعلیمي اکاډمۍ د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د دوولسم ټولګي ریاضي د نننی درس مو قسمي کسرونه دي. په تېره ویډیو کې موږ تاسې د معکوسو تابعګانو مشتقونه ولوستل. پر هماغه ځای باندې موږ تاسې د مشتق درس خلاص کړئ. کله چې انټګرال نیسو، د انټګرال نیولو لپاره د ناتیکو تابعګانو انټګرال چې کله نیسو نو قسمي کسرونو ته اړتیا پیدا کېږي. قسمي کسرونه که څه هم د کلکولس موضوع نه ده، د الجبر موضوع ده، خو دا د انټګرال نیولو دپاره یوه اسانتیا جوړوي، نو دا په څنګ کې ورسره راوړل شي. په دې کې موږ تاسې یو کسر په د څو کسرونو د مجموعې په شکل لیکو تر څو انټګرال نیولو ته اماده شي. نو په دې کې څو حالتونه، 4 حالتونه شته. لومړی حالت یې داسې دی که چیرې یو کسر موږ ته راکړل شوی، دا د صورت پولینوم دی، درجه ام ده. دا د مخرج پولینوم دی، درجه ان ده. که چیرې د مخرج پر ان ضربي عواملو تجزیه سو، لکه x منفي x1، x منفي x2، x منفي x3، x منفي xn، یعنی پر داسې قوسونو تجزیه سو چې هغه ټوله خطي وه، لکه دا دلته د x توان یو دی، دلته د x توان یو دی، دلته x توان یو دی، او تکرارا نه ورغلي، یعنی د ټولو توان کل توان هم یو وي، دی یو وار راغلی دی، دیم یو وار دی، دیم یو وار دی. دغه ته لومړی حالت وایي. نو په لومړي حالت کې چې دی مخرج تجزیه سي، او دا تجزیه سوی حالت چې دی دا قوسونه چې دی دا ټوله خطي وي او تکرارا نه وي راغلي. نو دا زه تاسو ته په مثال کې واضح کوم. راځو د مثال په لور باندې. موږ ته په سوال کې ویل سوي چې تاسو ته دې کسر قسمي کسرونه پیدا کړئ. د سوال مطلب دا دی، یعنی کوم کسرونه جمع سوي دي چې د هغه د مجموعې څخه دی په لاس راغلی دي، دا کسر لاسته راغلی دی. اول پړاو دا دی ګرانو زده کوونکو چې موږ تاسې وګورو چې دی واقعي کسر دی که غیر واقعي کسر دی. که د صورت درجه تر مخرج زیاته وه یا مساوي وه، هغه غیر واقعي دی، او که د صورت درجه کمه وه، هغه واقعي کسر دی. نو دلته دا د صورت درجه 2 ده، د مخرج درجه 3 ده، دا واقعي کسر دی. صورت پر مخرج ویشل نه غواړي. دویم پړاو دا دی چې موږ تاسې مخرج پر قوسونو تجزیه کوو. کله چې پر قوسو تجزیه کوي، بیا وروسته قسمي کسرونه په لاس راوړو. نو دا چې پر قوسونو باندې تجزیه کوو، دا درېیمه درجه پولینوم دی، x مکعب منفي 4x مربع منفي 7x جمع لس. دا اول معلوموو چې په کوم عدد کې صفر کېږي. هغه د لسم سیم د ریاضي مطابق د ترکیبي ویش یا د ساده تقسیم په واسطه باندې موږ تاسې کولی شو دی تجزیه کړو. که چیرې دته یو قیمت ورکړو، دا به یو سی، یو منفي 4 منفي 3 منفي 3 منفي 7 دی، منفي 10 منفي 10 او مثبت 10 صفر کېږي. یعنی دی په یوه کې صفر کېږي. چې په یوه کې صفر کېږي نو د لسم سیم د ریاضي مطابق x منفي 1 د فکټور دی، معنا دی پر x منفي 1 باندې پره ویشل کېږي. نو اول به راسو دی به پر x منفي 1 وویشو. x مکعب پر x باندې خپله x مربع رسېږي، دا به ورزر کړو د x مکعب منفي x مربع. دا خو به سره ولاړ شي. دا یې منفي 3x مربع منفي 7x جمع لس. بیا به دی پر ده تقسیم کو، دا یې منفي 3x، دا یې منفي 3x مربع مثبت 3x، بیا به دا دوه ولاړ شي، دا یې منفي 10x جمع لس. بیا به دی پر دوه وویشو، دا یې منفي 10 منفي 10 دا یې منفي 10x مثبت 10، علامې به تغییر کړو، صفر سو. اوس وایي چې دغه پولینوم مساوي دی دی ضرب دی، دا دوه به سره ضرب کړو. نو x منفي 1 ځکه باقي مانده خو صفر دی، ضرب x مربع منفي 3x منفي 10. x منفي 1 دا به بیا پر دوه قوسو تجزیه کوو. اوس خو نو دوهمه درجه سو. دوهمه درجه دپاره تجزیه اسانه ده. دوه داسې عددونه پیدا کوو چې جمع یې کوو منفي 3 سي، چې ضرب یې کوو منفي 10 سي. هغه عددونه منفي 15 او مثبت 2 دي. منفي 15 او مثبت 2 که جمع کو منفي 3 کېږي، که سره ضرب کو منفي 10 کېږي. تاسې وګورئ زده کوونکو، دا پر قوسونو باندې تجزیه سو. x منفي 1 x منفي 15 x جمع 2 چې پر قوسو تجزیه سو، نو د دې دپاره د قسمي کسرونو محاسبه ورسره پیلوو. اول به ولیکو 4x مربع منفي x منفي 19 په مخرج کې به د ده پر ځای
د ده پر ځای به هغه تجزیه سوی حالت ولیکو. x منفي 1 x جمع 5 x منفي 5 او x جمع 2. اوس چې د ده قسمي کسرونه پیدا کوو چې کوم کسرونه دي چې د هغو د مجموعې څخه دی جوړ سوی دي. تاسې وګورئ لومړی حالت چې ما مخکې تشریح کړئ چې ما مخرجونه به په خطي قوسونو باندې تجزیه کېږي. تاسې وګورئ د هر یوه کې د x توان یو دی او تکرارا نشته، یعنې x منفي 1 یو وار راغلی دی، x منفي 5 یو وار دی، x جمع 2 یو وار دی. نو دا قسمي کسرونه چې پیدا کوو د هر یوه مخرج به ولیکو x منفي 1 x منفي 5 او x جمع 2. د ده په صورت کې a لیکو، د ده په صورت کې b لیکو، د ده په صورت کې c لیکو. کله چې په دې شکل ولیکل اوس موږ تاسې د a b c قیمتونه پیدا کوو، یعنې دغه کسرونه جمع سوي دي د دغو کسرونو د مجموعې څخه دی په لاس راغلی دي. دا چې دا کسرونه کې نامعلومه a b او c دي. د a b c قیمتونه چې په لاس راوړل هغه دلته وضع کوو، همدغه کسرونه د دغه کسر قسمي کسرونه بلل کېږي. معنا دوی که جمع سي دغه کسر ځینې لاسته راځي. د ای بي سي قیمتونه زده کوونکو په دریو طریقو باندې پیدا کېږي. یو دا دی چې دواړې خواوې په مشترک مخرج کې ضرب کې معادل پولینومونه دي د ای بي سي قیمتونه په لاس راوړي. خو تر ټولو اسانه طریقه یې نورې طریقې به زه په نورو مثالو کې ورته تطبیق کړم، دلته به هغه اسانه طریقه په کار واچوم. اسانه طریقه یې دا ده کله چې موږ تاسو ته ای قیمت په لاس راوړو دا ټول کسر لیکو 4x مربع منفي x منفي 19 په دې مثال کې به زه هغه اسانه طریقه تطبیق کړم. اول وګورئ کله چې د a قیمت پیدا کوئ د a قیمت لاندې یعنې د ده مخرج هغه x منفي 1 دی، دا مخرج موږ تاسې پټوو، دا مخرج یې پټوو. د ده مخرج په هر عدد کې صفر کېږي، هغه عدد د x پر ځای باندې وضع کوو. نو x منفي 1 خو په یوه کې صفر کېږي، یعنې x منفي 1 که ته په صفر مساوي کې منفي 1 هغه ته واړې مثبت 1. نو د ده مخرج پټوو، د ده مخرج په یوه کې صفر کېږي، دا یو دلته د x پر ځای وضع کوو. 4 ضرب 1 مربع منفي 1 منفي 19 تقسیم پر 1 منفي 15 او 1 جمع 2. دا یې منفي 40 او دا هم 4 منفي 40 دا یې منفي 18 دا به منفي 4 سي، منفي 4 دا به 3 4 3 12 18 پر 12 باندې 3 رسیږي. نو د a قیمت په اسانۍ سره پیدا شو، د a قیمت 3 دی. د b قیمت هم خاص په همدې طریقه باندې پیدا کوو، ټوله کسر لیکو 4x مربع منفي x منفي 19 تقسیم پر x منفي 1 x منفي 15 او x جمع 2. راځو بیا د مخرج پټوو، د b مخرج پټوو. د b مخرج خو x منفي 15 دی، دا پټوو یعنې دا ایسته کوو د کسر څخه. د ده مخرج په هر څو کې صفر کېږي، هغه قیمت ته دلته د x پر ځای باندې وضع کوو. دا خو په 5 کې صفر کېږي، نو 15 وضع کوو. 4 ضرب 15 مربع منفي 15 منفي 19 تقسیم پر 15 منفي 1 او 15 جمع 2. د ده مخرج م پټ کړئ، دی په 5 کې صفر کې دی، د x پر ځای مو 15 وضع کړو. 15 چې مربع کړو 25 کېږي، 4 چې په 25 کې ضرب کړو 100 کېږي. منفي 15 او منفي 19 دا یې منفي 4 15 منفي 1 4 کېږي، 4 ضرب 9 د 100 څخه چې 4 تفریق کړو 56 کېږي. دا 56 4 ضرب 9
اختصار به کو دی پر اوه باندې یو یو دی پر اوه باندې اته اته ځکه اته اوه شپږ پنځوس کېږي اته پر څلورو دوه دوه د بي قیمت به راووتي همداسې چې د سی قیمت په لاس راوړو بیا ټوله کسر لیکو څلور اکس مربع منفي اکس منفي نه دېرش تقسیم پر اکس منفي یو اکس منفي پنځه او اکس جمع دوه دا ځل د سی مخرج پټو نو د سی قیمت په لاس راځي د هغه مخرج پټو د سی مخرج په منفي دوه کې صفر کېږي د اکس پر ځای منفي دوه وضع کوو څلور ضرب منفي دوه مربع منفي دوه منفي نه دېرش دوه منفي یو او دوه منفي پنځه دا چې مربع کړو دا څلور څلور دوه اته اته منفي دوه او منفي نه دېرش دا منفي یو څلوېښت تقسیم پر دا خو به یو سي او دا به منفي درې سي نو د اتو څه چې یو څلوېښت تفریق کړو منفي درې دېرش تقسیم پر منفي درې دا چې یو پر بل تقسیم کړو یولس راوځي نو دغه د ای بي سي قیمتونه چې پیدا کړل دا د ای بي سي قیمتونه دلته وضع کوو همدغه د قسمي کسرونه دي راځو د سی قیمت د پیدا کول دپاره د سی مخرج پټوو د سی مخرج خو نو اکس جمع دوه دی اکس جمع دوه خو په منفي دوه کې صفر کېږي نو د اکس پر ځای منفي دوه وضع کوو څلور ضرب منفي دوه مربع دلته مو منفي دوه وضع کوي دلته منفي دوه وضع کوو منفي دوه منفي نه دېرش دلته چې منفي دوه وضع کوو منفي دوه منفي یو او منفي دوه منفي پنځه هر ځای چې اکس موجود و دلته اکس دی منفي دوه مو وضع کوي دلته اکس دی منفي دوه مو وضع کوي په دې ځای کې مو د اکس پر ځای منفي دوه او دلته د اکس پر ځای منفي دوه دا به اوس ساده کړو منفي دوه چې مربع کړو د څلور څلور دوه اته او دا هم ورسره ساده کړو مثبت دوه وته د لس منفي نه دېرش په دې ځای کې به قیمت ساده کړو منفي دوه او منفي یو دا هم مثبت درې او دا به منفي دوه وبخښئ منفي دوه او منفي یو دا منفي درې منفي درې منفي دوه او منفي پنځه دا منفي اووه کله چې په دې ځای کې د اکس پر ځای منفي دوه وضع کړل څلور اکس مربع منفي اکس منفي نه دېرش دلته مو د اکس پر ځای منفي دوه وضع کړل یو وارې دوه مربع کوو دا څلور 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 شپاړس او منفي دوه په منفي دوه کې دا مثبت دوه منفي نه دېرش دلته منفي درې سپه دلته منفي اووه سپه شپاړس او دوه چې جمع کړو دا هم اتلس منفي نه دېرش تقسیم درې اووه یوویشت اوس د اتلس څخه چې نه دېرش تفریق کړو منفي یوویشت پاتېږي منفي یوویشت چې پر خپله پر یوویشت باندې تقسیم کړو منفي یو رسېږي نو د سی قیمت منفي یو سو د سی قیمت چې منفي یو سو دغه د ای بي سی قیمتونه دلته وضع کوو د ای قیمت درې سو د بي قیمت دوه سو د سی قیمت منفي یو سو دا د ای بي سی قیمتونه چې مو دلته وضع کړل همدا درې کسره د دغه عمومي کسر قسمي کسرونه بلل کېږي راځو دوهم حالت په دوهم حالت کې به داسې مخرجونه به هماغسې تجزیه کېږي په خطي فکټورونو لکه اول حالت خو مخرج کې به تکراري راغلی معنا اکس منفي یو دی دوه وارې تکرار شوی اکس منفي دوه دی دوه وارې یا درې وارې تکرار شوی یو وار به زه دی تجزیه کړم بیا تاسو ته حالت معلومیږي عین د تیر په څیر باندې یو ځل اکس مکعب منفي څلور اکس مربع جمع پنځه اکس منفي دوه دی ګورو په هر عدد چې صفر کېدی پر اکس منفي هغه عدد یې ویشو نو اکس مکعب منفي څلور اکس مربع جمع پنځه اکس منفي دوه
که چیرې دلته یو وضع کړو، 1 - 4 - 3 -3 5 مثبت 2 - 2 صفر، نو دی په یوه کې صفر کېږي، چې په یوه کې صفر کېږي پر x - 1 یې ویشو، دا د فکټور دی. دی چې پر ده وویشو x مربع دا 2 به سره ولاړ شي، دا هم -3x مربع مثبت 5x -2. بیا به دی پر وویشو -3x دا -3x مربع مثبت 3x، دا مثبت دا منفي، دا 2 به بیا سره ولاړ شي، دا 2x -2. دا به بیا پر 2 وویشو 2 رسېږي، 2 چې ور ضرب کړو دا 2x -2، دا ولاړ باقي صفر شو. اوس دی مساوي کېږي دی ضرب دی، یعنې دا 2 سره ضربو، نو لیکو چې x مکعب -4x مربع مثبت 5x -2 دا مساوي دي x -1 ضرب x مربع -3x جمع 2. بیا دی پر 2 قوسو تجزیه کوو، 2 د 2 نه پیدا کوو چې جمع یې کړو -3 سي چې ضرب یې کړو 2 سي، هغه د 2 نه -1 او -2 دي. دا 2 به سره ضرب کړو، د x -1 کل مربع ضرب x -2. نو را بسو د دغه مخرج پر ځای به دغه تجزیه سوی حالت ولیکو، 3x مربع -6x مثبت 2 تقسیم پر x -1 کل مربع ضرب x -2. تاسو وینئ زده کوونکو x -1 2 وارې راغلی دي، توان یې 2 دی. دلته مخرج تکرار راغلی دی، تکرار چې راغلی دغه په دوام حالت کې حسابل کېږي. نو اول حالت چې و هغه تجزیه کېدی تکراري به نه و، دوام حالت کې x -1 تجزیه سو، خو توان یې 2 دی، معنا 2 وارې راغلی دي. نو د لپاره طریقه داسې ده a پر x -1 یو ځل به د ده په صورت کې a ولیکئ، توان به یې 1 کړي، بیا به د ده په صورت کې b ولیکئ، توان به یې 2 کړي. همداسې که توان 3 و بیا به c لیکئ، توان یې 3، که توان 4 تر 4 توانه پرې به ځي، یعنې په اول مخرج کې باید توان 1 وي، په بل مخرج کې به توان 2 وي، په بل مخرج کې به توان 3 تر هر څو پورې چې و. اوس خو توان 2 دی، یو وار مو یو توان ولیکئ، بیا 2 توان نور دی، ختم سو. راځو c پر x -2 دا د قسمي کسرونه سول. د قسمي کسرونو دپاره اوس فقط د a b c قیمتونه پیدا کېدل غواړي. لږ به زه لیرې نوشته کړم چې a پر x -1 b پر x -1 کل مربع c پر x -2 دا خو مساوي دي په ده سره 3x مربع -6x جمع 2 تقسیم پر x -1 کل مربع ضرب x -2. اول راځو دواړې خواوې په مشترک مخرج کې ضربو، د ای بي سي قیمتو د پیدا کېدو دپاره دا طرف هم په مشترک مخرج کې ضربو، x -1 کل مربع ضرب x -2. دلته هم x -1 کل مربع ضرب x -2 چې ضرب مو کړل، دلته یو د ده سره ځي a ضرب x -1 x -2، دلته دا او دا سره ځي b ضرب x -2، او دلته دی 2 سره ځي c ضرب x -1 کل مربع، دا مساوي کېږي. دا ټول به د ده سره ولاړ شي 3x مربع -6x جمع 2 دا پاته سول. تر دې ځای چې راورسېدلو بیا دا سوال موږ تاسې په 2 طریقو حلولی سو. یوه طریقه دا ده چې دا قوسونه سره ضرب کړو، د دې څخه معادل پولینومونه جوړ کړو، د x مربع ضریب د x مربع د ضریب سره مساوي کړو، د x ضریب د x د ضریب سره ثابته ده سره. او بله لنډه طریقه دا ده چې دا خو یو مطابقت دی، او مطابقت موږ تاسې په کښتو سمپو کې تعریف کړی و چې مطابقت د مساواتو هغه برخه ده چې د متحول په هر قیمت یې دواړې خواوې مساوي سي، یعنې دلته موږ x ته هر قیمت ورکولی سو. نو زه به دلته د مطابقت طریقه کار کړم، لومړی به x ته یو قیمت ورکړو، داسې قیمتونه ورکوو چې ځینې قوسونه صفرونه کړي،
کله چې ایکس ته یو قیمت ورکړو 1 - 1 دلته هم 1 - 1 یوازې دا ځای پاتېږي. بي ضرب 1 - 2 دلته هم یو وضع کوو. یو -2 -1 کېږي نو -b مساوي کېږي. دا چې ساده کړو دا یې 3 دا یې هم 5 5 - 6 دا یې -1 د دې ځای څخه b یو شو. راځو بل ځل x ته 2 قیمت ورکوو. په 2 قیمت کې به دا قوس 0 سي دا به 0 سي ځکه دلته چې 2 وضع کړو 2 - 2 0 2 - 2 0 دلته c ضرب 2 - 1 کل مربع مساوي کېږي 3 ضرب 2 مربع 6 ضرب 2 جمع 2 دا به یو سي سی به په لاس راکړي. 2 چې مربع کړو دا یې 4 3 4 12 او 6 2 12 دا 2 به سره ولاړ سي سی به مثبت بس. همداسې د سی د پیدا کولو د بی مو پیدا کړله سی مو پیدا کړه ا پاته ده. د ا د پیدا کولو دپاره نو یو هم نسي ورکوی 2 هم نسي ورکولی ځکه دا دواړه قیمتونه ورکړل سوه. نو بل اختیاري عدد ورکوو چې موږ تاسو ته اسانه وي. اسانه خو نه تر ټولو 0 دی ځکه دی خو مطابقت دی هر قیمت ورکوی سي. خو تاسې به هغه قیمت ورکوئ چې ډېر غټ نه وي. حساب ماشین ته ضرورت پیدا نه کړي چې هغه تاسې سره ضرب کوي یا مربع کوي هغه یو اوږده پروسه وغواړي. نو دا ځل به x ته 0 قیمت ورکړو. 0 قیمت چې ورکړو دا به 0 سي دا به 0 سي -1 -2 دلته به 0 وضع کړو -2 به سي دلته به 0 وضع کړو -1 مربع او په دې خوا کې 0 وضع کړو دا 0 کېږي دا 0 کېږي مثبت به پاتېږي. نو دا به په دې کې ضرب کړو دا یې 2a دا یې -2b او دا هم مثبت سی مساوي 2 2a به ولیکو د b قیمت موږ پیدا کړی و یو دلته به د b پر ځای یو وضع کړو او د c قیمت پیدا کړي 2 د هغه پر ځای به 2 وضع کړو. دا 2 او دا 2 به سره ولاړ سي دا به اخوا ته واړو مثبت به سي دواړې خوا به پر 2 وویشو د a قیمت به یو سي. نو دا دی د a b c قیمتونه په لاس راوړل دا به په عمومي کسر کې وضع کړو. عمومي کسر خو داسې و چې a پر x -1 b پر x -1 کل مربع او c پر x -2 نو د a پر ځای به یو وضع کړو یو پر x -1 د b پر ځای به هم یو وضع کړو یو پر x -1 کل مربع او د c پر ځای به 2 وضع کړو 2 پر x -2. نو دغه کسرونه د راکړل سوي کسر قسمي کسرونه بلل کېږي. یعنې که دا کسرونه موږ تاسې بیرته مشترک مخرج ورته ونیسو جمع یې کړو هغه راکړل سوي کسر ځینې جوړېږي. دا اوس زده کوونکو زموږ تاسې د نن ورځې په درس کې مو د قسمي کسرونو 2 حالتونه ولوستل. هغه نور حالتونه به تاسې په راتلونکي ویډیو کې وګورئ. تر بل درسه پورې ښې چارې.